أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. زما زانو دا الله د جمال او د کمال او د حسن نه ډک خطابونو نهم القدا الله جل شانه دې مولا د عمل توفیق راکړي. اگر در خانه کسس نقطه بسس که په کور کې کس وسی نو یو ټکی یو خبر هغه بس په اشارو باندې سره کویږي چې انسان چې مسلمانی الله جل شانه په مختلفو قسمونو باندې خپل بنده سره خبرې کوي. الم ترى الم ترى الم ترى قران کې څومره الم ترى آیات نه ګوري الله سوکړه الله څنګه درکړه الله نعمتونه. الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفر آیات سره ګوري هغه انسانان چې هغه د خدای نعمتونه کفر وکړو انکار وکړو. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم ترى الى السماء تاسو د اسمانونو ته وګورئ فوقكم كيف بنيناها څنګه جوړ کړل. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه دا خدای چې اسمانونه اوچت کړی دي بغیر لسترونه چې تاسو یې ګورئ او بیا عرش او بیا شمس او قمر تاسو سره مسخر کړی دی. دا هر څه د الله جل شانه د قدرت په دایره کې تاویږي او د هغې په فیصلو باندې ګرځي او د هغې د امر سره سرونه راټیټ په سجده باندې پراته وي. فیصلې د الله کېږي. د آیاتونو تفسیر او دا بیانونه خاص دې لپاره چې تاسو د الله په ملاقات باندې یقین وکړئ چې الله ته تاسو تلل ده. الله پاک فرمایي یا بني آدم لا تلعنوا المخلوقین. لعنت مو په یو بل باندې اکثره زموږ ګوري په دې کورونو کې لعنتي هیڅ د الله لعنت دې پتا دا ډېره غلط خبره خلو ماتيږي په دې باندې لعنت کرا کو شو کور دې تبا کیږي. بدبخت انسان او بدبخت خور مورې مسلمانې الله دې شتکا کنځلې او خیرا بچیلا کله دوا د قبلېدو ټیم راغی خو تبا دې کړو کنه ماشوم دې تبا کړو خپل کور نه دې اور واچو چې هغه له وای لعنتي دا لعنت کرا کوس شو دا پریدي دا د کور پریدي دا ستاکله او گاون پاتې کیږي. لعنت حرام دی وای دې امر کړی نبی علیه السلام. ځکه چې نبی علیه السلام هم فرمایلی چې لعنت پر ته پتا راګرځي او الله فرمایي فترد اللعنة علیکم لعنت بیا پتا باندې راګرځي. ځکه زما بندگان مستحق لعنت نه دي مګر هغه کسان چې ما مستحق کړي دي. يا ابن آدم استقامت السماوات في الهواء بلا عمد. اما آیات له اشاره ده رفع السماوات بغير عمد ترونها. تیرا حلقه کې مونږه الله پاک فرمای ما خلقتكم عبثا. د دې روایت او د دې حدیث قدسی رب د دې آیات سره ده فحسبتم انما خلقناكم عبثا. ودا اکثر احادیث د آیاتونو سره رب لري. اسمانونه هوا کې ولار دي بغیر لسترنا چې تاسو یې ګورئ. خلق السماوات بغیر عمد ترونها باسم واحد من اسمائه. زما په یو نوم باندې د عظمت او د ذات او د قدرت په نوم باندې. ولن تستقم قلوبكم بألف موعظة من كتابي. تاسو ته زرهاو قصې او موعظې زما د کتاب نه زما د قرآن نه راځي خو تاسو په هېڅ سوچ نه کوئ. یا ایها الناس كما لا يلين الحجر في الماء. لکه څنګه چې په اوبو کې تیږه نه اوبه کېږي او تیږه نه نرمېږي تیږه نه بسکېږي په اوبو کې. كذلك لا تؤثر الموعظة في القلوب القاسية. په قاسي زړونو باندې په بندو زړونو باندې په غافله زړونو باندې بې غیرته زړونو باندې د الله خبرې هېڅ اثر نه کوي. د قرآن ټکي پې باندې اثر نه کوي. وایه قرآن اثر نه کوي. دې اشارې ما مخکې هم کړي دي د زړه په باره کې بیانونه شته. يا ابن آدم كيف تشهدون أنكم عباد الله.
څنګه ګواهي ورکوئ چې تاسو د خدای بندګان یاست څنګه د خلکو په مخ کې وایي چې زه د الله پاک بنده یم زه دا کوم هغه کوم خپلې غټې غټې کیسې کوي د خلکو مخ کې ثم تعصون او بیا نافرماني کوي دروغ وایي کنه بندګي نشته وكيف تزعمون ان الموت حق وانتم له كارهون څنګه دا وایي چې موت حق دی آخرت حق دی جنازې خپله وړي خپله یې ښخې خاورې پې اچې قبر کې اچې قبر کې کېدي غسل ورکې روزانه یې ګوري سلهاو زرهاو ځله دي لیدلي او بیا د مرګ نه تښتي بیا د قبر نه تښتي بیا آخرت د بلې راځي لکه چې آخرت د جوړ کړی نه دی خو به هغه شی خوښېږي چې په هغې د خواري کړي تا په خدای باندې څه خواري کړي چې تا الله پاک وګورې خو یقین دې نشته چې تا الله ګوري د الله سره دې تعلق نشته که نه موت ته به ریډي ناست وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم اکثره وخت تاسو داسې قسمونه خورئ دروغ وایئ غلطې خبرې کوئ خلکو ته لعنت وایئ کنځلې کوئ ښېراګانې کوئ چل ول کوئ دوکه کوئ په دې خوله باندې زرهاو قصې کوئ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم او بیا ډېر هسې بس خیال پرې باندې نه راوړئ خیال کوئ چې هېڅ مونږ نه دي کړي هسې یوه خبره ومې کړه مړه هسې غوسه مې راغله ومې ویلې مړه هسې مې ویل خیال خراب شو یو څه مې د خولې نه راووتل مړه هسې مې ګپ ولګوم وهو عند الله عظیم د خدای په نزد کې دا ډېره غټه خبر ده ډېره غټه خبر الله فرمایي تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ځینې شیان دې تاسې په خولو باندې وایئ او یا په خیال او په سوچ باندې راوړئ یا خلکو ته وایئ یا الزام لګوئ یا تهمت کوئ په چا باندې یا ګمان کوئ بد په چا باندې هغې شیزونو باندې تاسو له بلکل خبر هم نشته دی تاسو لیدلي هم نه دي شاهدان هم ته اکثره نه لرئ او خیال کوئ دا بیا هسې وړه خبرې الله فرمایي دا ډېره لویه خبره ده زه به دې په دې باندې دنیا او آخرت تباه کړم داسې به دې پرې خراب کړم چې بیا داسې خرابي چا لیدلي نه وي لکه چې څه کوې هغه به ریبې دا په تا باندې دا حالات راځي الله هم دې وساتي الله پاک هم حفاظت وکړي الله هم دې دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې به دې خبرو موږ له د عمل توفیق راکړي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته